د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د بې کیفیته خوړو، درملو او روغتیایي محصولاتو د قاچاق په وړاندې به جدي څارنه وشي او د قانون له مخې به پرې اقدامات ترسره شي. یا د څرګندونې په کابل کې د خوراکي توکو، درملو او روغتیایي محصولاتو د قاچاق د مخنیوي قانون د معرفي په غونډه کې وشوې. په غونډه کې مسؤلین وویل چې یو شمېر مافیایي کړۍ هڅه کوي چې بې کیفیته توکي هېواد ته قاچاقي وارد کړي، خو اوس مهال دا هڅې تر ډیره مهار شوي دي او د یاد قانون له پلي کېدو وروسته به لا جدي څارنه تأمین شي. د قانون توشیح دا د ملت دپاره ښه پیغام لري او دغه مریضانو دپاره ښه پیغام لري او دغه کړېدلي ځورېدلي ولس دپاره ښه پیغام لري. نو له دې نه تمه امید دا ده چې ښې پایلې به ولري او صحت عامه په کل کې هغه کومې ادارې چې دې تطبیق مکلفیت په غاړه باندې لري الله تعالی دوی ته توفیق ورکړي. دا چې اوس مهال یاد قانون نافذ شو او د یاد قانون د 15مې مادې په اساس باندې د قانون د حکمونو د تعقیب او ښه تطبیق په موخه د لوړې سطحې هیئت د عامه روغتیا وزارت د سرپرست په مشرۍ او د اړونده وزارتونو د منصبانو په ترکیب کې ټاکل شوی چې د قانون د پلي کېدو په موخه کوټلې ګامونه واخلي. هغه په دغسې مافیایي طرز و طریقې باندې زموږ دغه فعالیتونه را متاثره کوي. د واک کمزوري ورلېږه، د واک یو کوشش دا روان دی چې پر تولید داخلي باندې هیڅ وخت د دې قوم اتکا رانس، د دې ملت اتکا رانس، ځکه چې تولید داخلي د دې کور په انګړ کې موجود دی، خام مال د دې پرسونل، دستګاه، کارخانه، کیفیت کنټرولول دا ټول په ملت کې دننه ترسره کیږي. د دوی لاسونه کم ورته را رسیږي، اگر چې په هغو کې هم کله چې دوی خپل پخوانۍ طرز طریقه استعمال کې پیسې وشنګي، په تولیدي دستګاهو کې هم دوی کولی شي مداخلتونه اظهار کړي، لیکن بیا هم نسبت و تورید و تجارت ته چې د بهر څخه توکي تجارتي راوړل کیږي، یا دواوي یا طبي محصولات یا غذاوي، نسبتا تولید داخلي هغه ته ډیر محفوظ دی. نو کوشش د دوی دا روانو په دا 4 کاله کې چې تولید داخلي په هیڅ صورت باندې سر پورته نه کړي. د غونډې پر مهال د لایپرل درملو تولیدي شرکت د هڅو ستاینه وشوه او د یاد شرکت ته د ښه تولید د نښې په توګه د GMP تصدیق پاڼه ورکړل شوه. مسؤلینو زیاته کړه لایپرل شرکت د تیرو 12 میاشتو کې لوړ کیفیت لرونکي درمل تولید کړي دي. تصدیقنامه GMP را که هر کشور صادر میکنه تقریبا یک سند بین‌المللی است که هر وقتی که او کارخانه بخواد به کشورهای دیگه دوا صادر بکنه باید از تصدیقنامه خود استفاده کنه، او را روان کنه من حیث یک تصدیقنامه ای که یک اداره رسمی او را برش صادر کرده و سر کیفیت دوایش میشه در این خصوص اعتبار کرد. خوشبختانه کارخانه‌های ما که تصدیقنامه GMP برشان دادیم تصمیم دارن یا یک قبلا هم به صادرات اقدام کردن و یک آینده به صادرات اقدام میکنن، میتونن با افتخار از تصدیقنامه خود استفاده بکنن به خاطر صادرات دوایی خود. ټول تولیدي برخې د WHO د لارښوونې مطابق د ایپوکسي فرش، کلینریوم دیوالونو او د هپا فلټرونو سره مجهز دي. اوس مهال 6 ډوله درمل تولیدوو چې نږدې راتلونکي به دا شمېر څو برابره شي. زموږ هدف دا ده چې د افغانستان اړتیاوې پوره کړو او د سیمې هیوادونو ته هم صادرات ولرو. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی ویل چې دغه قانون په مؤثر تطبیق سره به د خوراکي توکو، درمل او روغتیایي محصولاتو کیفیت ښه، نرخونه کنټرول او د ناروغیو کچه راکمه شي چې دا به د ټولنې په اقتصادي پیاوړتیا کې هم مهم اغیز ولري. د شیخ امیر المؤمنین حفظه الله و رعاه په مخ کې د قانون باندې ډیر وخت کار شو، اوږده موده توشیح شو. دې سره موږ تاسو ډېرې لاسته راوړنې لرو. د بې کیفیته غذا او درملو مخنیوی به په دې باندې وشي. زموږ ستاسو هېوادوال به د ډېر څه نه برخمن شي. په غونډه کې له واردونکو او تولیدونکو غوښتنه وشوه چې د خپلو محصولاتو په کیفیت، معیار او خوندیتوب کې د پام وړ توجه وکړي. مسؤلینو دغه قانون یوه مهمه لاسته راوړنه وبلله چې د فساد مخنیوي، شفافیت رامنځته کولو او د خوراکي او درملیزو محصولاتو د معیاري کولو په برخه کې مهم رول لري.